السلام علیکم حاجي ګولا. وعلیکم السلام. په خیر حالې څنګه یې؟ تکړه خوشحاله ښه حاجي ګولا بل وګه مې هغه د ولته لیدې و ډېر ورندونه مېرمن دي وله سلام ورشه مېرمن دي کو بیخي دغه دنیا په ول کې وینه بالکل د شعر منده شوی دی الوړګي کې الوړګي کې مې قرآن چې هسې سوچ اخیستی ما دیوال ته مې ډډه والې وه داسې سوچ اخیستی ما چې خوا چې د افغانستان نه دونه مال روان دی چې مایل چې د پاکستان په کنټې غونته راوچت نه شي افغانستان باندې دونه ماله پاله ولاړو دا سوچ ما کولو دمره سوچونه ما که که نه ځکه که نه چې تو کش کړو چې بهر نه لنډېږي یو خو به د بهر راته نه یادوئ قرآن که په 2 کاله کې یو پرتو پرت راستولې ده حاجي صاحب ته خو بیا ښیې په لارو کې د خپل ډریوران د خلکو خوله جب کې پردي تو ته هغه تنخوا هم بچت پتې کېږي داسې دا چې خورا قرآن چې مخکې به مونږه چلولې چې دونه صابون خو به پکې کور له راوړو قرآن که صابون کادریم راوړی بس راځي و غرنګ ودرېږي و بس راځي و غرنګ و سره جیب خرچه هم نه راکړی صابون کادرې خو راته راوړی پرېږده مړه خولو ته ګوره ته ځوان څه وایي چټي خوله ډاډه ډاډه کیې مړه قرآن چې هر سره ډډه یې که ما خپله خوله ما قرآن چې اسمان ته خو هر سره ورسوم ایشه مړه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر استاد مرشه پېښوره استاد ښه یې جوړه تکړه خوشحاله پېښوره استاد څنګه یې ښه یم تاسو ښه یې تاسو ګاډي مې دلته ودرېدلو ما خپله ودرونه شټپنې ته مې ضرورت دی چې شټپنې راکړي اپریدیه ورته کرښه باندې ځان لا واخلئ رینګ روډ باندې کرښه باندې ځان لا واخله کله وایي چې جیت را سره نشته کله وایي چې شټپني نشته اپریدیه پوهېږه که سړی صحیح دی که نه کرښه باندې واخله موږ په خپله کې په زړو ټیرونو کې چلوو شه مړه روټۍ تاسو خوړلې ده څنګه چلته روټۍ به وخورو ورسره زه وایم د کار به م روان کړو شټپنې مړه ایشه پرېږده بیا خو انډیوال خدای استاد جي لږ صبر راوړه دا استاد جي چولې راوغواړه چولې راوړه څه شی م راغښتی یې زه تاسو دا یو پېښوری ورته یې چې چولې راوړه و ما د چولو یی دا بل یې چې صابه راوړه ایشه مړه تاسو م هغه روشونه ورته ووایئ لمان ورته ووایئ غوړ ورته ووایئ چې غوړ شئ ایشه پرېږده نه کړو به سر سره انډیوالي